السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. نن به راسو اتم لیکچر ته. پرون مو لیکچر ویلی، نن به اتم لیکچر ووایو. پرون مو په انزرټ کې ټیبل ویلی، په ټیبل کې لیاوټ و. نن به لیاوټ ته راسو. په لیاوټ کې به ډیزاین وایو. ډیزاین پرون پاتې سو، نو ډیزاین هم پرېښود، اوس به ډیزاین پوره کړو. نو راځم دلته زه یو منیو جوړوم اول، بیا به لاړ شو ورته به کار وکړو. name what cell ټل. دلته به زه دا اوس ډیزاین جوړوم. مطلب دا اوس دلته ټول ډیزاین نه دي، هر یو ډیزاین چې ته پکې خوښوې. ټیبل سټایلز، ټیبل سټایل، ټیبلونو ته سټایل ورکول. هر یو ډیزاین چې پکې خوښېږي دلته دې ته انتخاب کېږي. اوس مطلب زه دا یو انتخاب کوم په هیډر. لومړی سر والا به هیډر به معلوم وي، هغې ته به بیکګراونډ ورکول شي، نور ته به نه ورکول شي. مطلب دا یو کوته هیډر به تور وي، نور به نه وي، نور به په دې بل ډول باندې. او بیا که دلته تاسو هر یو اضافه کوئ، ټول په همداسې کتب شي، همدغه یا دوه رنګه به دا هیډر اول لومړی سر چې ده دا به په یو رقم ته رنګ تور، نور به بدلي. بیا که دلته نور ډیزاینر یا کم هیډر سره کم هیډر ته غواړي، د بیل ډیزاین د ټولې ډیزاینونه دي، رقم ډیزاینونه د هر یو چې ته خوښوې. دلته کلیر کول، پاکول دي، نیو ټیبل سټایل، نوی ټیبل سټایلونه دي، موډیفاید ټیبل سټایل دا همدغه رقم ته بدلول دي. پکې هم دې کې هم ټول ټیبلونه دي رقم ته. په دې کې بیا دلته هیډر رو. هیډر رو که مثال دا اوس هیډر مونږ ورکول ته تیار هیډر نومونه لیکل شوي دي. که دا ووایه هیډر رو کول کېږي، ټول ساده ډول یو رقم ته ټول راولي. او که چېرته ټوټل رو ووایه، ټوټل رو یو رقم ته صفحه درته راولي، ټوټل رو پاکوي. بیا په همدې چې راځي پسې اوس زه مطلب یو بله راواخلم. ګوره همدغه دوه رنګو کې به یو به خالي یو به ډک، یو دوه به خالي یو به ډکې، دې رقم ته یې درته راخلي. ټوټل رو یې درته بدلوي. او بین رو ټول یې درته خالي کوي. تاسو یوازې هیډر رو به ډکوي، نور ټول به خالي ساده ډول کې به درته راولي، څه رقم چې راوستي دي. او پیرسټ کالم، پیرسټ کالم که چېرته مطلب دلته اوس موږ یو ډیزاین دا یو راواخلو، دې کې پیرسټ کالم وایه، دا به پات بېرته صفحه به یو ډیزاین بیا راولي. او که چېرته لاست کالم وایه، دې طرف یو طرف ته بیا راولي، بېرته یې بدل کړي. پیرسټ کالم لومړی کالم کې به رنګ راولي، او لاست کالم په اخري کالم کې به هم دغه رنګ راولي. که چېرته دلته دغه یو ډیزاین انتخاب کړي، مطلب دا انتخاب کړي، دا انتخاب کړي، دې کې تور، دا به یې دې طرف ته درته بدل کړي. او بینټ کالمز که چېرته دا انتخاب کړی بینټ کالم، دا ټول به یې درته خالي کړي، په یو رقم ته رنګ به یې درته راولي. بیا په دې کې د دې لپاره بیل یو انتخاب کړی، مطلب زه اوس دلته یو دانه انتخاب کړم چې کوم رنګونه یي. بینټ کالم ټول چې دې ته دې څومره رنګونه ورکړي، بینټ کالم ټول به درته خالي کړي، هر یو شي یو ډول به کړي، هماغه دوه رنګونه کړي، کوم یو دې ورکړی دی هماغه رقم درته کړي. نو دی هم دې ټیبل سټایلز اپشن دی، دی اپشن نه وایي. دلته بیا رنګونه دي، ټیم کالرز، دې شاوخوا باډر ته رنګ ورکول، څه رقم ته باډر شي، یو دانې باډر په منځ کې بیل رنګ جوړوي دې کې. اوس دې ته یو رنګ ورکوم، په خپله خوښه باندې جوړوي. مطلب هر یو سیل انتخاب کړه، په دې کې دې ته داسې رنګ ورکړه. بیا چې کوم یو سیل دې انتخابوه، هر یو د خوښې رنګ دي هماغه ورته بدلوه، څه رقم رنګ چې دې ورکوه خپله یې ورته کوي. باډر رنګ یې دا راځي، دلته باډر ورکول، څه رقم ته باډر شاوخوا ورته ورکوي، دې کې باډر انتخاب کړي. ګوره دلته کلیک کوم، دې ته باډر ورکول شي، دې کې یعنې کوم یو شي دلته انتخاب کړی، تیار باډرونه جوړ باډرونه دي، یو باډر ورکول څنګ ته، یو طرف ته بل طرف. بیا دې کې کلرونه دي، دي باډرز کوم کلر رنګ باندې ورکوي، څه رقم ته رنګ دا د باډر رنګونه شول. او په دې کې بیا ټوټل یې درته ښیي. که چېرته لاندې یو وارې باډر ورته ټولو ته باډر ورکوي، او پاس سر ته یې باډر ورکوي، لاندې یو طرف ته یې لاست رایټ نو باډر، ټول باډرونه یې ختم کړي. درته څومره باډرونه چې دلته ورکړل شوي دي، مطلب دا باډرونه یې ختم کړي. ډیزاین کې ګوره دلته نو باډر ټوپ لاین دې په مابینځ کې راولي، د یو طرف دا ټول باډرونه دي، رقم ته باډرونه، ډرا خپله یې جوړول، ویو ګرلینډ جوړول، شیډینګ، دا ټول په همدې باډرونه جوړول دي. او دلته باډر پینټر خپله یې پینټر کول، یو باډر جوړول. دلته لکه انتخاب دی، که دلته بیا خپله یو باډر ورته ورکول کېږي، څه
سره کوم ته بارډر ته ورته جوړوي. په دې کې بیا د بارډر نور رنګونه دي کوم یو کړکۍ داسې انتخابوي، دې طرف ته انتخاب کوي. سره کوم ته تیار همدلته چې کوم دي بیا په دې کې پیج بارډر ټول پیج ته بارډر ورکول کېږي. سره کوم پیج بارډر ورکوي، بیا شاوخوا لکه دا ورته انتخاب کوي خپل دخل بیا چې پیج صفحې ته ټول ته ور بدلوي. سره کوم ته رنګونه چې دا بیا د نور دي رنګونه ورکول کېږي. دا بیا پیج کې دلته په ډیزاین کې بیا موږ ته راځي. دا اوس چې کوم ده بیا په دلته پیج کې مو ویلی شو، هغه بیا وروسته وایي خو دا یې بیا بارډرونه بدلول دي ټول. نو دا یې د ډیزاین سوله، دلته بارډر ته ډیزاین ورکول لپاره ده. نو اوس راځو انزر ته، انزر کې عکس ته به راسو. پکچر دلته موږ ویلو چې هره منیو خپل هغه لري، یو ډېره ځان ته منیو جوړوي. لکه زه اوس یو عکس راواخلم، دلته یو عکس به زه راواخلم، مطلب کوم عکس وي، دا عکس مې راواخیست که نه، دا عکس اول دلته زه دا اوس ګوره دې نه خورېږي، دا زه بېرته شاته حالت ته یوسم، یو وارې بېرته یې ختم کړم. زه به دلته لومړی یو وارې یو ګرافیک ولیکم. دا سو ګرافیک دا به زه پرګراف سو، دا پرګراف به زه ریمارک ته ځای دی. دلته به غلط ده، غلط لرې وباسو. نو دا سو دا به زه لږ غټ کړم، کاپي به یې کړم، پیسټ به یې کړم، نور به یې واخلم. ما ډېر چې راسره کړل، دلته مې سلیکټ کړي راوستی و. دلته به زه یو عکس راواخلم، اوس به دې کې یو عکس راوړم، بیا دلته ښه ویل کېږي. زه به اوس لوګو نه یو عکس انتخاب کړم، مطلب دا عکس دا اول لومړی سر کې کله چې یو عکس غټ بیخي پیج کې نور لکه اوس دا موږ ډیزاین دا خط کې به ټیبل د دلته اوس جیسپ کې نه وي، نو عکس راواخلي یو عکس، نو هغه عکس بیخي نه راځي، بل پیج ته ځان ته خپله بل پیج جوړوي. کله چې یې وړکی کړي بېرته خپل ځای ته ځي، نو خپل پیج ته. اوس موږ دا یو طرف ته او بل طرف ته نه سو ګورئ، دا به هم بیا وروسته په دې کې وایو. لومړی موږ دلته وایو د ریمو بیکګراوند کول، هغه به ووایو. دا بېرته زه خپل ځای ته راولم. ریمو بیکګراوند څنګه چې ریمو بیکګراوند ووایي، دلته به اوس ریمو بیکګراوند شاته بیکګراوند کې اوس مطلب یو عکس لري، عکس کې به یې راولي. دا خو یو ساده عکس ده، دې کې چندان دومره بیکګراوند هم نه صفا کېږي، خو زه خیر موږ به کې جوړ کړو، ما راواخیسته. دې کې اوس دا انتخابوي څومره غواړي چې وشي بیکګراوند یې خالي شي، عکس کې انتخاب کړي د شاوخوا ته ځای. کله ناکله یو عکس غواړي، یو وړکی ډیزاین غواړي عکس یي بس، نو بیا یې بیکګراوند یې نشي لرې کولی. مطلب زه یو وارې بیخي لرې څنګه نه وځم، دا به بیخي ورک کړم، سم یو عکس به راواخلم چې بیکګراوند ولري او بیکګراوند یې موږ صفا کړی شو. لکه اوس دا سپین عکس ده، دا یو رو عکس ده، شاته بیکګراوند لري، څنګه چې په کلیک کې ګوره بیکګراوند به یې بدل شي. دلته ګوره زه اوس دې لپاره لږې ډیزاین پټوم، څومره یې غواړم بیکګراوند یې پاتې شي، ګوره دومره څو یعنې څومره چې غواړي زه به دا ووایم کلیک، ګوره یوازې ونه پاتې شوله نور. او بیا دلته فارمیټ کې کلرونه دي، کوم اول خو یې کوریکشنز چې رنګونه تیز رنګ غواړي، تور رنګ غواړي، خړ رنګ غواړي، کوم یو رنګ چې انتخابوي همغه رقم به رنګ به ورته بدل شي. ګوره کوم یو رنګ دی غواړي، سپین رنګ غواړي، یو بل رقم ته تور خړ رنګ در سره وي، هغې ته رنګ ور بدلولی شي، هر رقم ته رنګ شي، هغې ته بیخي رنګ ور بدل کړي، سپین رنګ یې واړوي، تور رنګ ته یې واړوي، خړ رنګ ته یې راواړوي، دې کې ټول رنګونه دي. او دا کلر بیا
رو بیک ګراوند پوره وي هغه رنګ لپاره و چې رنګونه یې ورته بدل کړي تیز رڼا یې شي رڼا یې زیاته شي څوکه شي او دلته بیا رنګونه دي ګور ټوله ونه یې توره کړله بیخي ونې رنګ یې ور بدل کړ او که چېرته دا انتخاب کړي ونه بیخي تکه شنه واوښتله ګوره هر رنګ دلته بیا ټول رنګونه انتخاب کړي مور ویریټیشنز نور رنګونه بیا راخیستلی شي دلته پیکچر کلر اپشن دی نور اپشنونه دي خپل اپشنونه ورته ورکول او ارټیسټیک افیکټ دی هنري یو عکس د بیخي یو رسمي غوندې جوړ کړي ګوره سره کوم دلته یې رسمیانو عکسونه دي عکس بیخي رسمي ته یې واړئ ساده ته یې واړئ بیخي بل رنګ ته تبدیل کړي کوم یو رنګ چې ته غواړې نو ته ورته بدلېږي او کمپریس پکچرز دلته په انزرټ کې عکس زه راواخلم صفا عکس به راواخلم زه به لاړ شم یو صفا ډیزاین عکس راواخلم دلته به زه وګورم یا دا یو عکس به راواخلم کمپریس څه کار کوي دا به زه لږ وړکی کړم ګوره دلته کمپریس پکچر هغه وخت کار کوي لکه اوس مونږ یو موبایل د یو ښه موبایل ده په دې ښه موبایل باندې یو عکس واخیسته عکس دې پې واخیسته دا عکس تا راواخیسته نو راواخیسته بیا په دې ډاکومنټ کې ور ډاکومنټ یا بل ځای کې داسې واچو نو کله چې په یو ښه کمره باندې عکس واخیستې کوالټي یې ښه وي صفا عکس وي هغه خپله سایز یې زیاتېږي ام بي هم زیاتېږي سایز هم زیاتېږي نو هغه بیا کله په ډاکومنټ کې واچوي بیا په ایمیل کې لیږي نو نه لیږل کېږي ځکه هلته وایي چې سایز یې زیات دی بیخي کار نه کوي نو سایز یې زیات ښکاره کوي نو په هغه وخت کې کله چې یو صفا عکس راواخلې په ډاکومنټ کې واچوو نو موږ کمپریس نه بیا کار اخلو دلته اټو only this picture auto apply only this picture یوازې په همدې عکس باندې غواړي چې اپلای کړي په ټولو که چېرته د اوس دې ټولو کې ډېر عکسونه دي راخیستي هر ډاکومنټ یې راخیستي نو بیا اپلای دا ووایه ټولو کې درته راغلي او که چېرته اپلای only this picture یوازې په دې عکس کې راخیستي دي اوس یوازې موږ دا یو عکس دلته بیا رقم ته دي ایچ ډي څومره وړاندیزونه لیکلي موږ اوس دلته د ایمیل لپاره یې او که چېرته کم انتخاب کړي یا ډېر انتخاب کړي بیا په هغه وخت کې پته لګېږي کله چې یو د لوګو د عکسونو خپل یو ویبسایټ یا یو خپل ځای بیا کې دلته بیا د سایز او ډیزاین خپله معلومیږي اوس دلته ایمیل باندې کلیک کړي نو بیا به ته دا د کلیک کوو اوس به بیا دا عکس په ایمیل کې ولېږي بیا شاید ولېږل شي بیا ځي هر څومره یو غټ دې ورته ورکړی یا د غټ عکس دې ورته ورکړی پاک کوالټي زیاته یې سره کم عکس نو بیا دلته یې بدلوي او چینج پکچر همدا عکس د دلته چینج پکچر وایم عکس به روغ بدل شي بل عکس به راواخیسته چې دې بدل کړي سره کم عکس غواړي بل عکس غواړي دلته به درته عکس بدل کړي همدې په ډیزاین باندې به هر څه به په همدې او ریسټ پکچر که چېرته دلته تاسو یو کلر دې ته ورکړی دې ته د سور کلر ورکړی دا بل کلر دې ورکړی بیخي ډیزاین ورته ورکړی که چېرې ریسټ پکچر وای بېرته به خپل حالات ته راشي هر څومره ډیزاین دې ورته ورکړی بېرته به خپل حالات دې ته راشي او پکچر سټایل څه کار کوي پکچر سټایل ته نور عکسونه ورته بدلولی شي ګوره په دې ډیزاین کې راولي په سره کم ته دلته ورېږه دا بیخي ښکته لاړه نور به یې وکړم دې عکس داسې ډیزاین شو ګوره هر رقم ته ډیزاین بیا خپل دلته ډیزاینونه دي سره رقم ته ډیزاین چې تاسو خوښېږي هغه بیا ورته ورکړي رقم ته رقم ډیزاینونه دي دې خپل نو او پکچر بارډر سره کوم عکس ورته بارډر یې ورته ورکړي کوم رنګ باندې بارډر دې ورکړه دلته یو انتخاب کوي یا په خپله بارډر جوړول کوم رنګ باندې چې بارډر ورته ورکولی شي په دې ژبه باندې بارډر ورته ورکړه او پکچر افیکټ څه پریسټ یعنې په سره کم ته اول خو دلته دا دی بیا په صفا یې غواړي لکه شیشه غوندې رنګ یې سره کم ته رنګ یې رقم ته رنګ ورېدسي پروت ولي ډېر همداسې عکسونه نو دا بیا رقم ته افیکټونه دي لکه نور رقم ته شډ او سوری یو شاته لاندې سوری بل سوری ورته ورکول شوی هغې لپاره او ریفلیکشن دوه دانې وښودل شي یو عکس ته لاندې بل وښودل شي لکه ګوره دا وګوره نور عکسونه او ګلو څه رقم ته رنګ ورته ورکوي په کوم رنګ بیا خپله لاندې رنګونه هم انتخابولی شي او سافت ایج دا ټول رنګونه دي رقم رنګونه رقم لږ ګوره خړ راوړي بیخي خړ راوړي بیفل یو رقم ته بیخي درته غټ راواخلي ټي وي رقم ته رنګي بل رقم ته رنګي ګوره په یو څه رقم ته چې دلته غواړي بیا خپله د دې رنګونه دي 3D روټیشن یو طرف ته بیا بل طرف ته بیا نو دلته راځو
پوزیشن ته زه به د عکس بیخي روغ لرې کړم دې په جای به بل عکس راواخلم سره کوم داسې یو عکس ده زه اوس ځم دې عکس ته دا عکس به راواخلم تور دا عکس مې راواخیستو پوزیشن ګوره یو سیټ ته یو کونج ته بیا دا عکس اوس خو دا بیخي یو طرف ته نه ځي یو طرف ته ګوره لاندې راولې دې بیخي منځ ته راولې دې خوا کونج ته بیا پورته بیا کوم یو کونج ته چې بیا اوس دا انتخاب کړه ګوره بیخي دې سر ته به راغلی پوزیشن نه دي رقم ته هر طرف ته چې بیا وولی شي نور اپشن نه دي بیا خپل همدغه اپشن نه ورته ورکوي خو نور دومره تبدیلي پکې نه وي بیا لاندې بوځه ګوره زه دلته دې ته راولم او ویرب ټیکسچر څه کار کوي ویرب ټیکسچر ګوره مطلب دا اوس موږ د عکس راخیستی دا اوس زه دې نه بوځم خپله د عکسونه ټول به بدل کړي ډیزاین نه یو طرف ته بیخي به یې ګډوډ کړي عکسونه ګوره د دې when you see my channel یا یوټیوب دا ویډیو ګوره بیخي خط یې ګډوډ په منځ کې نیم که سره او که چېرته دا دې انتخاب کړی ګوره دا د خط په مابینځ کې بیخي به یو طرف ته نه وړل کېږي د خط د روغ په منځ باندې نیم کې بیخي به یو طرف ته نه ډول کېږي او که چېرته سکویر پکچر ووایي بیا که ته چېرته د عکس لکه مخکې سکویر یو انتخاب شوی وي هر چېرته د عکس بوزې خط مابینځ کې بیا هر طرف ته بیا یې بولی شي ځي نور ټایټ هر یو داسې رقم ته اپشنونه دي د نورو د ویب ټیکسچر هر رقم ته دا ټول په هغه وخت کې کار کېږي چې کوم ځای کې نورو کار نه کوي یا سلیکشن کې بل ځای کې درته نه راړول کېږي یو ځای عکس اوس دلته یې لنډ هم راخیستلی شي دی یو ځای کې ټول یې درته راوړي اوس ګوره ما اول چې یو عکس راواخیستو نو بیخي کار یې نه کوم که زه چېرته دلته اول انلاین ویت ټیکس دا اوس یو ځای ته هم نه به ول کېږي هر طرف ته چې بیا یې نقش کول کېږي پورته ځې پورته خط ته بیا بېرته یې نشي تبدیلولی ټول هر څه ګډوډ درته کړي په دې ځای کې دې کېښوده ګوره دا عکس به درته ګډوډ کړي خط به یو نیم به سره نیم به کړي او که چېرته سکویر وایي په کوم ځای باندې چې ته درول غواړې هغه ځای باندې خط به هم نه خرابوي چې هغه ته یې ودروي او برینګ فورورډ اوس دلته یو څو عکسونه د نور راخیستي دي زه به لاړ شم یو څو عکسونه به نور راواخلم دا به سم یو به دا انتخاب کړم یو دا ټول مې انتخاب کړل ګوره دا یو عکس هم نه به ول کېږي دلته هر یو ته به زه سکویر انتخاب کړم دې ته به هم سکویر انتخاب کړم ګوره دا زه اوس وړلی شم هر ځای ته چې وړم دې ته هم سکویر انتخاب کړم دې ته هم سکویر نو دا هم راوړه دلته دا یو ته نه دی انتخاب کړی ګوره دا بیخي غټ ده سکویر لږ سایز کوچنی ټول عکسونه یو پیج ته راغلل اوس دې ته هم سکویر انتخاب کړو دا عکسونه برینګ فورورډ دا عکسونه یو له پاسه ما دلته کېښودل رقم ته عکسونه دي اوس غواړم دغه عکس پورته سر ته راولم نو کله چې دلته کلیک وکړې برینګ فورورډ یو چې کلیک کوې نو یو نه به مخته راځي ګوره یو داسې طرف نه بیل به یو دانه به راځي شمار به یو نه راځي او که چېرته برینګ ټو پراونټ یو دم به لاندې انتخاب کړی زه اوس دا لاندې انتخاب کړم برینګ فورورډ یو دم به پورته راشي ټول سر ته به راشي او که چېرته برینګ اینډ پراونټ اف ټیکس کله چې د لیکنه لیکلې د لیکنه دې پورته راشي د لیکنې لاندې دې راشي اوس دا خط لیکلی دلته موږ نور اپشن نه فعال کړي ځکه نو لاندې دې خط نه به بیخي لاندې راشي دا عکس خط به پسې رهي اوس که چېرته زه دا انتخاب کړم رنګ یې بدل کړم ټیکس ګوره یعنې خط پاس ته خو لږ خط لکه زه دا عکس راوړم د دې عکس ډیزاین به هم ورته بدل کړم ګوره برینګ ټیکس دلته به د دې ټاپ ټیکس ګوره دا وینې د خط نه لاندې راغی خپل خط یې د دې لپاره ده او که چېرته برینګ سینټ بیکګراونډ رالېږي لاندې کوي له عکسونه لاندې کوي اوس دا عکس ما راواخیسته
دیجی نه دا عکس راواخله دا یې دیجی کې کېښوده دا مې دیجی کې کېښوده اوس زه دا غواړم دا عکس بیخي شاته یې بوځمه که چېرته برینک سینټ بیکګراوند وای یو به شاته ځي یو به او که سینټ بیکګراوند سینټ ټو باک ټول نه به یو دم شاته لاړ شي ګوره یو ټول عکسونه به شاته لاړ شي دا عکس په یو دم باندې به ټولونه شاته لاړ شي او که چېرته سینټ بیکګراوند کې سینټ بیهایند ټیکس د شاته له خط نه راشي دا عکس به بېرته شاته له خط نه درته راشي دا هم همدغه اپشن ده سینټ له شاته خط نه به ټول درته راشي نو عکس نه به درته راوړي او دا ځای دلته پکچر لیاوټ رښتیا پاتې شو که چېرته دا پکچر لیاوټ موږ انتخاب کړی دا عکس دلته هم ډیزاین ورته انتخاب کړو د عکس ډیزاین به روغ بېرته وړکی شي دا زه یې ختم کړم دا نور عکسونه بېرته ورکړم په دې ځای کې پکچر لیاوټ یار انتخاب شوی دی دې ځای کې نور ډیزاینونه دي دا عکس انتخاب کړه پکچر لیاوټ کوم یو چې دې انتخاب کړه هر یو چې دې ولیکه نو د عکس ډیزاین به مغه رقم ته دلته بیا موږ یو لیکنه ورسره کوو نوم لیکنه یو عکس دې راواخیسته چې رقم ته عکس دې انتخاب کړی نو بیا ته خپله هغې ته رنګ ور بدلولی شي وی پکچر لیاوټ ور بدلولی شي دا دې ولیکه دلته یې دې لپاره یو نوم ولیکه ګوره زه دلته ولیکم په دې عکس باندې به خپله نوم ولیکل شي ګوره یې معلومات څرګندوي ورسره راغی نو دا رقم ته دې ډیزاین نه شول دا بیا خپله بېرته منیو لري ایډ شیپ یو شیپ ورسره رااخلي بل شیپ ورسره راواخلي یو رقم ته بیل ورسره راواخلي دې رنګونه نور بیا زیات کړي لکه اوس دلته بله ویډیو دې ور زیاته کړل نور بله په هغې کې لیکلی شي دا یو سایز یې بل ور زیات کړه ټیکسټ پیجونه دې ختموي بېرته یې پرېږدئ که نه ختموي ډیموټ دا یې خپله د دې بیا بېله منیو ده دلته نور ډیزاینونه دي رقم ته رقم ډیزاین رقم ته رنګونه یې ور بدلولی شي دې رنګ باندې راواخلي مو آف پورته حرکت ورکړئ عکس ته کته یې راولي ډاون رایټ لیفټ چپ طرف ته واړې کړئ او دلته چې کله تا بیا دا بدل کړی بیا کار کوي که ریسټ وایي بېرته ټول عکس خپل حالات ته راولي هر څه یې بېرته ختموي فارمیټ یې دې کې څومره چې سایز یې وړکی کوئ ګوره لارج غټه یې دا یو دانه غټ کړئ سمالر بېرته یې کوچنی کوئ یو شیپ ورسره واخلئ بل رقم ته رنګ غواړئ یو رقم ته په کې ته ولګئ سترګې هر څه شیپ یې ټول بدل کړو او که چېرته دا تیار ډیزاینونه دي عکس یې بېرته درته ورکوئ شیپ باډر یې ورکوئ رنګ یې بېرته بدلوئ بیا همدغه نور اپشنونه دي د دې خپله د ټیکسټ نو موږ به دا بېرته ختم کړو بېرته خپلې منیو ته لاړ شو اول به دا عکس بیخي بېلې باندې شي ختم نه کړي زر ته به لاړ شو ګوره بېرته خپل حالت ته راغلو دې عکس تر دې چې پورې ووایو سلیکشن پیج ته زه وګورم څومره شو ویډیو بیخي غټه شوله نو نن درس تر همدې ځایه پورې شو سبا به انشاءالله سلیکشن پین ایلین دا ټول به سبا ته ووایو دا منیو باندې ما یې پرېږدو دلته ویډیو چې بیخي غټې شوې داخلېږي نو یا نه تر همدې ځایه پوره شو تر اتم درس نهم درس پورې به